عیسی خپل شاګردانو ته وویل خپل زړونه من آرامه کوئ په خدای باندې ایمان ولرئ او په ما باندې هم ایمان ولرئ زما د پلار په کور کې ډېرې کوټې دي که داسې نه وای نو ما به تاسو ته ویلي وای چې زه ځم چې ستاسو دپاره ځای تیار کړم کله چې زه لاړم او تاسو دپاره مې ځای تیار کړ نو بیرته راځم او تاسو د ځان سره وړم تر څو په کوم ځای کې چې زه یم هلته به تاسو هم یئ تاسو پوهیږئ زه چې چیرته ځم هغه لاره درته معلومه ده توما وویل څښتنه موږ نه پوهیږو چې ته چیرته ځې نو لاره به څنګه وپېژنو عیسی ځواب ورکړ زه لاره یم زه حقیقت یم او زه ژوندون یم هیڅوک نشي کولی پرته له زما په وسیله پلار ته ورشي که چیرې تاسو زه پیژندلی نو زما پلار به مو هم پیژنده نو دې نه وروسته تاسو هغه پیژنئ او هغه مو لیدلی دی څرنګه چې تاسو زه وپیژندلم نو زما پلار به هم وپیژنئ او هغه مو لیدلی دی د عیسی بل شاګرد فیلیپوس هغه ته وویل استاذه موږ ته پلار وښایه نو زموږ قناعت به حاصل شي عیسی هغه ته وویل ای فیلیپوسه دومره موده زه ستاسو سره وم خو بیا هم ما نه پیژنئ هر چا چې زه لیدلی یم نو پلار یې هم لیدلی دی نو بیا ته څنګه وایې چې موږ ته پلار وښایه آیا په دې باندې باور نه لرې چې زه په پلار کې یم او پلار په ما کې دی زه چې تاسو ته کومې خبرې کوم هغه د خپل ځان نه کوم بلکې زما پلار چې په ما کې دی زما په وسیله خپل کارونه کوي کله چې زه وایم چې زه په پلار کې یم او پلار په ما کې دی نو په دې باندې باور وکړئ که زما په خبرو باندې باور نه کوئ نو کوم کارونه چې ما کړي دي د هغو دپاره باور وکړئ په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې هر څوک چې په ما باندې ایمان راوړي نو کوم کارونه چې ما کړي دي هغه به هم وکړي او له دې نه به هم لوی لوی کارونه وکړي ځکه چې زه خپل پلار ته ورځم او تاسو چې هر څه زما په نوم وغواړئ زه به هغه کوم تر څو د پلار جلال د زوی په وسیله ښکاره شي که چیرې تاسو کوم څه زما په نوم زما نه وغواړئ نو زه به یې سرته رسوم